سلام امینه می قبول کړئ دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یئ دوستانو هسې خو موږ تاسو سره وخت په وخت داسې په زړه پورې معلومات شریکوو چې تاسو ترې ګټه اخلئ خو نن چې تاسو سره کوم معلومات شریکوم نو دا ډېر نوي او په زړه پورې دي او دا معلومات د دې باره کې دي چې څنګه په اسانه په دوو طریقو باندې د ښځې زړه لاسته راوړلی شو او په ځان باندې مینولی شو دوستانو د معلوماتو درکولو نه وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نر او ښځه د قدرت داسې جوړه ده چې د دوی د یو بل نه بغیر ژوند نشي کېدلی یعنی د یو بل نه بغیر ژوند تیرول ورته ګران وي او خامخا به واده کوي او واده سره به د مینې ژوند تیروي خو ځینې خلک دغه د مینې ژوند تیرولو کې ناکام وي لویه وجه یې دا وي چې هغوی دا دوه کارونه نه کوي دا دوه کارونه کوم دي ویډیو تر اخره وګورئ دوستانو اول کار چې ښځه پرې ډیره خوشحالیږي او د ښځې زړه پرې لاسته راوړلی شي هغه د ښځې خبره منل دي او هغې ته وخت ورکول دي که څه هم دا خبره خلکو ته یو عامه خبره ښکاري خو که دې خبرې ته موږ په غور وګورو نو زیات خلک دې خبرې ته ارزښت او توجه نه ورکوي یعنی د ښځې خبرې نه اوري توجه نه ورکوي او وخت هم نه ورکوي چې دې سره د ښځې زړه ماتیږي تاسو یقین وکړئ ښځه په ژوند کې نور هیڅ ته ضرورت نه لري فقط دې ته ضرورت لري چې تاسو یې په مینه خبرې واورئ او هغې ته وخت ورکئ په دې سره هغه ځان د دنیا خوشقسمته ښځه حسابوي او ستاسو قدر د هغې په نظر کې نور هم زیاتیږي دویم کار چې ښځه پرې ډیره خوشحالیږي هغه دا چې کله مو ښځه خپلې مور کره تللو غواړي نو تاسو ورته په مینه اجازت ورکړئ چې لاړه شي دا خبره هم شاید تاسو ته یو عامه خبره ښکاري خو دا منل شوې خبره ده ځکه چې څنګه سړی خپل مور پلار سره مینه لري همدغسې ښځه هم خپل مور پلار سره مینه لري نو که تاسو د هغې د مور پلار قدر وکړئ او په دې باره کې ورته خنډ جوړ نشئ نو ښځه به ستاسو ډېر زیات قدر وکړي او دې سره به هم هغه ځان د دنیا خوشقسمته ښځه حسابوي قدرمنو دوستانو که دا دوه خبرې تاسو عملي کړئ نو زه تاسو ته په یقین سره ویلی شم چې ستاسو په کور کې به خوشحالي راشي د ښځې زړه به مو لاسته راوړل شي او ژوند به مو له خوشحالو ډک شي امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي خامخا یې در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره پشتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ ډیره مننه خوشحاله اوسئ